باد شومه د عشق د ګړنګونو په سرونو باد شومه د عشق د ګړنګونو په سرونو پرېوتم د لرې وطنونو په سرونو. د وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، زه احسان کمال یم. یو ځل بیا تاسو ته د وطن خاطرې په ځانګړې بنډاري خپرونه کې حاضر شوی یم. په دې خپرونه کې موږ تاسو ته دلته په کاناډا کې لیکوالان، شاعران، هنرمندان، پانګوال او نور ګڼ شمېر مشهور خلک در پیژنو. خوشبختانه د نن وطن خاطرې په خپرونه کې موږ سره ډاکټر صاحب سید کمال حسن دی چې د ژوند ډیره برخه یې په مسافري کې تیره شوې ده. موږ راغلي یو د نوموړي کور ته تر څو د هغه د افغانستان ژوند، د مسافرۍ ژوند او د کاناډا د ژوند په اړه ورسره خبرې وکړو او د وطن یاد تازه کړو. هیله ده چې زموږ دغه خپرونه تر پای شي به ورسره وڅارئ او ملتیا مو وکړئ. د وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې موږ سره خپرونه کوي او موږ سره خپرونه ګورئ. موږ راغلو مستقیما د ډاکټر صاحب کور ته. دلته به له ډاکټر صاحب سره وطني بانډار کوو، د افغانستان په ژوند به ورسره غږیږو. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه چې ډاکټر صاحب ډیر ژوند په مسافري کې تیر شوی دی، له وطنه لرې ژوند یې کړی دی. د ده چې کوم هېوادونو کې زیات ژوند کړی دی، د هغه ځای خاطرې به ورنه اورو، ترخې او خوږې خبرې به راته کوي. نو هیله لرم چې زموږ دغه خپرونه تاسو تر پای شي به راسره وګورئ او ملتیا مو وکړئ. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو په خپرونه کې وخت راکړی دی او نن راغلو تاسو سره د وطن یاد تازه کړو. ښه راغلاست کمال صاحب. خوشحاله شولم چې د تاسې تلویزیون سره مې مرکه ده او ستاسې ټیم ته ښه راغلاست وایم. نو خوشحاله شولم. ډیره مننه ډاکټر صاحب. چون زموږ د وطن خاطرې خپرونه ده، زما لومړنۍ پوښتنه تر ډیره دا وي له مېلمنو نه چې تاسو د افغانستان د کوم ولایت څخه یې؟ که څه هم په دې هېوادونو کې سړی وایي افغان د افغانستان یم کفایت کوي، خو غواړو زموږ لیدونکو ته لا ښه خپل ځان ور وپېژنئ. او زه د افغانستان د پکتیا د ولایت یم، د سید کرم ولسوالي یم. زه چې کوچنیوالی مې په پکتیا کې دومره نه ده تیر کړی، 4 کلن وم چې پښتونخوا ته کډوال شوی یم. په د روسانو د راتګ په وخت کې د فامیل سره، له کورنۍ سره پښتونخوا ته کډوال شو. ډېر ښه، یعنې تاسو کوچنیوالي کې 4 کلنۍ کې مهاجرت پیل کړی دی؟ بلکل همداسې. نو څنګه دی مهاجرت؟ نو تاسو له خپل وطن لرې والی، له افغانستان کې مو تر ډېره ژوند لا نه دی کړی. دا راته وایي چې پښتونخوا په کوم ښار کې وایي او د مهاجرت کیسه راته وکړه. د پښتونخوا په مختلفو سیمو کې وو. په لومړي ځل موږ چې هلته لاړو نو موږ د چارسدې ضلع سره نږدې د سیوان په کلي کې اوسېدو. بیا له هغې نه وروسته د ګرمۍ وجه زیاته وه، موږ افغانان هلته ډېر له ګرمۍ سره عادت نه دي. موږ بیا راکډه شولو، غوښتل مو چې تیرا ته لاړ شو او بیا هغه و چې د هنګو نه پاس یو بله ځای د سمانه وی، هغه ته وختلو تر څو د وطن مینه هم پرې ماته کړو او هغلته واوسېږو. نو له کورنۍ سره هغلته وخت مو تېراوه چې هغه ځای هم د کاروبار او د ژوند سره دومره نږدېوالی نه د موږ مصروفیتونو سره، د موږ د پلارونو او د ترونو له مصروفیتونو سره. او بیا موږ د کوارټ روډ باندې که یادېږي متني ورته وایي، متنیو شریکې کې اوسېدلي یو. ښه، ډېر ښه. زه غواړم د ستا د پښتونخوا ژوند باندې نور هم بیا وروسته څو پوښتنې ولرم. دا راته ووایئ چې چون تاسو ماشوم یې، ممکن تاسو د خپل فامیل پلار نور کیسې کړې وي، تاسو د مهاجرت له افغانستان نه او بیا له پکتیا نه وتل، دغه کیسه راته وکړئ، څه لامل و؟
ولا ډېره ښکلې پوښتنه ده او د دې سره رښتیا هم یو څه خاطره زه لرم. مونږ چې د روسانو د راتګ په وخت کې افغانستان کې نو حالات ډېر بد وو په 1909 کې. داسې مې یادېږي چې زه د خپل نیکه سره راغلی د پاکستان ته. موږ یعنې پیاده پلي موږ هلته لاړو او په دې طول د لاره کې موږ د خپل فامیل نه ورک شو او جدا شو. ما ډېر یخ کېده، غرونه و، مختلف ځایونه، نه مې یادېږي چې دا کوم ځای و. بیا مې خدای دې وبخي د ما نیکه هغه بیا ما ته اور بلکې بیا ما به ورته ویلي چې دا د موږ کورنۍ څه شوه او موږ چېرته یو او چېرته روان یو. نو په کوچنیوالي کې دا پوښتنې د موږ سره وې. بیا به هم ما نه یادېدی، خو بیا به مې خپل نیکه راته ویلي وي ته دغسې بیرېدلی وې، دغسې موږ له خپل فامیل نه لرې شوي وو. 3 ورځې پس که 4 ورځې پس موږ بیا د خپل فامیل سره یو ځای شو. نو دا خاطره وه د لومړنیو وختونو. نو په کوچنیوالي کې په پښتونخوا کې هغه ابتدایي زده کړې مو شروع کړلې. ګرڅه هلته په لومړي سر کې د مکاتبو ته ښوونځیو ته د خاص ابتدایي وخت د خاص توجه نه کېدله. وروسته بیا له دې سره بلد شو چې یو ښوونځي ته هم لاړ شم. نو هماغه و چې د ما یو اوس هم ژوندی د خدای دې وبخي د ما معنوي یعنې استاز یا هغه پاتې شوی ده چې د ما خپل تره ده، هغه ما سره ډېره همکاري کړې ده. هغه به ما ته حتی تر 4م-5م صنف پورې دا کتابونه د افغان کمیشنرۍ نه هلته ما ته ترلاسه راغلل. دغه کتابونه به ما علاقه ډېره لرله د زده کړې سره، دې سره دا به مې مطالعه کول. بیا یو وخت کې دې ته زه جوګه شولم چې هغه زه په لومړي ځل په 6م صنف کې کښېنم. نو زه نږدې د سیمې مکتب ته لاړم د افغان کمیشنرۍ لخوا. نو 6م صنف کې زه ما یادېږي چې هلته زه بیا داخله مې واخیسته. نو ما زده کړې له 6م صنف نه شروع کېږي. نورې مې ما یو بل تره و، هغه په کوهټ کې و. نو دا ما په لومړي ځل هغه ته په پښتو ژبه باندې لیک واستوه. نو دا هغوی دپاره هم د افتخار خبره وه او ډېره تشویقي برخه چې ما ته راکوله او ډېره تشویقي برخه په همدې کې وه چې زه د خپل تره لخوا ډاکټر نور محمد لخوا ډېر تشویق کېدلم او زده کړو ته هڅول کېدلم. ډېر ښه ډاکټر صاحب، ما ته دا ووایه چې تاسو د ژوند ډېره برخه پښتونخوا کې تېره کړې. نو کله چې تاسو هلته د زده کړو یادونه وکړه، زده کړې هم پیل کړې، په ښه و بدو پوهېدی، په وطن حالاتو پوهېدی، یا دغه احساس درکول کېده د رسنیو له لارې د افغانستان څو لسیزې همدغسې جګړې، ناامنۍ او تاوتریخوالو سره مخ دی. کله چې تاسو پوه شوئ چې تاسو له مهاجر شوي یئ او د وطن نه وتي یئ، نو د وطن په اړه مو احساسات څنګه وه؟ څومره خفه کېدی چې تاسو خبرېدی چې موږ زه داسې جګړو په حالت کې له افغانستانه راووتم، اوس هم په افغانستان کې همدغسې جګړې دي؟ بلکل په کوچنیوالي کې چې زه د مکتب په جریان کې وم په پښتونخوا کې، موږ ته به د سیمې دغه نور خلکو به موږ ته ویل چې کابلیه او دې خوا راشه، مهاجره دې خوا راشه، مهاجره چېرته ځې؟ دا اصطلاحې به کارېدلې. نو ورو ورو له دې اصطلاحو سره ما ولې دا خلک خپل نوم نه اخلي، دا کابلیه کې څه مشکل ده یا په مهاجر کې څه مسله ده. د ښوونځي په جریان کې ورو ورو دا خبرونه به مو اورېدل، اخبارونه به مو کتل، دا به مو لوستل. همدارنګه د خلکو تګ راتګ هېواد ته او بېرته هلته راتلل، د پلانکی شهید راوړ او پلانکی زخمي راوړی ده په پلانکی هسپتال کې ده. نو دا د دې سره ورو ورو د ما دا ذهنیت پیدا کېده چې زه د سیمې موږ د افغانستان یو، د هغه ځینې راکډوال شوي یو او د روسانو په ورسره څنګ کې به د روسانو نوم هم اخیستل کېده.
نو ده یو ذهنیت جوړ کړ چې موږ یو کډوال یو، دا سیمه پلرنۍ سیمه نه ده، ګرچې پلرنۍ دا خو یو بله خبره، خو په همغه کوچنیوالي کې به هم دا فکر کوو چې زموږ کور په افغانستان کې ده. موږ له هغه ځای نه په دې وجه را کډوال شوي یو چې روسان راغله، په هېواد یې تجاوز وکړ، خلک بېکوره شول او ډېر خلک پاکستان طرف ته کډوال شول، ځینې نور یې ایران طرف ته کډوال شول. ایران طرف ته لاړو. بلکل ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې پښتونخوا زموږ وطن دی او زموږ خاوره ده، نو هغلته تاسو ډېر ژوند کړی دی. لکه تا مخکې یادونه وکړه دوی تاسو ته د کابلي خطاب کوه یا په نورو الفاظو باندې یادول. د دوی خلکو ذهنیت څنګه و؟ تاسو چې ډېر ژوند دلته کړی دی د افغانانو سره، لکه زموږ چې څومره د هغې خاورې دعوهګیر یو او هغه خپله خاوره ګڼو، آیا د هغوی خلک هم دغسې وایي چې موږ په سره تقسیم شوي یو یا په قصدن سره په زور سره ویشلي یو؟ آیا دوی داسې احساسات درلوده؟ دا بالکل حقیقت ده. نو هر انسان مختلف فکرونه لري. داسې و چې هغه کلیوالي ژوند کې دومره دا شی نه احساسېده. هغوی البته د هغوی ګرمه زه نه بولم، هغوی په دې نه ملامت وم چې ولې دوی او د دوی ماشومانو یا د دوی ځوانانو موږ ته، اما څوک چې د اهل شعور خلک په دې باندې پوهېدل، هغوی موږ ته ډېر عزت راکړی ده. حتی د دوی په شخصي خپلو کورونه یې پرېښي دي او موږ هلته ځای په ځای شوي یو. هغه هغوی کې ډېر مدبر خلک دي. هغوی دا احساس کاوه چې مسله څه ده. څوک د نظر خاوندان چې وو هغه پکې کم وو، او دا چې موږ د موږ ټکر له ماشومتوب نه له دغه ځوان کول سره د ځوانې کورنۍ سره به مم کېدل، نو هغه به ما دا احساس کوو. خو کله به چې ته اخبار ته تللې یا د تلویزیون ته به تللې یا به موږ مخامخ د دې خلکو برخورد لیده، د پښتونخوا د خلکو برخورد د موږ سره د ورورګلوي په بنیاد و، د خواخوږي په شکل و. موږ یې بیخي زیات سپورټ کړي وو. یو وخت خاطره راته یادېږي، موږ یو وخت کې نوی فورډ ټیکټر واخیسته د کار او ژوند دپاره. دا د متنوعو یا سیمه دا لږ څه غیر علاقه ورته وایي، دغه کې ورک شو او موږ هغلته کې یو خان پېژانده او خدای دې وبخي، نو هغه بیا وروسته فوت شو. دې ته موږ د دوی د موږ سره ډېره خواخوږي وه او ملګرتیا وه، د ما د تره سره، د موږ د پلار سره، د مشرانو سره. نو موږ یوازې کس همغه کس پېژاندو. موږ ورته ویلې چې د تاسې په دغه ځای کې د موږ نه دغه نوی ټیکټر چې موږ اخیستی و د کاروبار ژوند دپاره، نو دا ورک شو. تاسو تمام بس ایل راوړئ چې دا پیدا شي. نو هغه یې په دې خلک یې واستول او معلومات یې وکړه. په ضرب د 3-4 ورځو کې هغه ټیکټر روغ موږ ته بېرته وسپاره. نو دا یوه ما یادېږي چې د خلکو د موږ سره خواخوږي وه. بل یو په دا مهاجرت کې خو مسایل ډېر زیات وي. ما نیا وفات شوله، ما ولیدل چې د هغه خلک د پښتونخوا 2-3 خانان راغله، موږ ته یعنې پسونه یې راوستل. هغلته خو دا به تاسې یعنې مسایل تاسې داسې فکر ونه کوئ چې ستاسو مور زموږ مور ده. نو له ډېرې خواخوږۍ او خوږلک نه دوی د موږ سره دغسې همکاري هم کړې دي. او دا یې ما په خاطراتو کې دي چې باید قضاوت داسې ونه کړو چې ټول په یو تله وتلو. ښه خراب هر چېرته پیدا کېږي، خو د پښتونخوا خلک په جینیټیکي لحاظ د موږ خپل خلک دي، موږ خپل بولو او د موږ سره د روسانو د تجاوز په وخت کې ډېر زیاتې همکاریانې کومکونه هم کړي دي. البته له تاریخ نه موږ دوی په ګډه انقلابونه رامنځته کړي دي. زه غواړم بله پوښتنه دا وکړم چې پخوا وخت کې ممکن د لوی افغانستان خبره یا په ټوله کې د لر او بر غږ پخوا نه و. اوس چې کوم غورځنګونه په پښتونخوا کې راپیل شوي دي، پی ټي ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ، دوی چې د لر او بر ناره بدرګه کوي یا وایي چې زموږ ټول یو خلک یو، دغه تاسو څومره مثبت ارزوئ له پخوا وخت سره؟
بالکل یعنی اوسنۍ حرکتونه هم خپل هدف لري او زه چې تر کوم اندازه پوهېږم رښتیا هم او څه چې په دې دنیا کې دا وګرځېده او ومولیده دغسې دا ټوټه خاوره د ډیورنډ په کرښې په واسطه سره یې موږ نه بېله شوې ده او ما نور قومونه د دنیا هم لیدلي سفرونه مې هم کړي دي که هغه چې د لویدیځ جرمنۍ بیرته له هغه سره یو ځای کیدی شي نو ولې افغانستان نشي یو ځای کیدلی یا خپله ازادي نشي اخیستلی دا د هویت مسله ده او د که چېرته هانګ بیرته له چین سره یو ځای کیدی شي چې یو وخت دا ترېنه جدا شوی و نو آیا موږ هم د دې حق لرو چې دا موږ خپل هویت وپېژنو او د کوم ځای نه راغلي او بیرته له خپلو خلکو سره یو ځای شو او یا په خودمختاره شکل خپل ازادي واخلو ولې موږ دغسې ټوټه شي ولې د تاریخ جبر به موږ تر کومه زغمو نو زه چې فکر کوم د دې خلکو غورځنګونه او دغه حرکتونه په صحیح ډول سره روان دي دوی حقوق ضایع شوي دي په پښتونخوا کې یا خصوصا هغه څوک چې د دغو ادارو لخوا په دوی باندې مختلف حاکمه دي او ظلمونه کیږي د پښتون ژغورنې غورځنګ داعیه ډیره عقلي ده بشري ده او سوله ییزه ده هغوی داسې چې کومه داعیه کوي او څه ثبوتونه چې دوی وړاندې کولی شي ټول حقیقت ده یعنی داسې وښیي چې دغه بغیر له محاکمې هغه له کوټه بغیر له محکمې خلک ورک دي یعنی هغه دوی چې ورته وایي اکسترا جوډیشل کیلینګ همدارنګه د دوی خلک ورک دي د ښوونځیو ماشومان او ښځې ورکې دي نو دا د دوی داعیه ده دا داعیه بشري ده انساني ده او دا په ټوله نړۍ کې باید د دې لپاره خلک قربانیانې ورکوي غواړي چې دا د دوی حق ده چې دا داعیه ولري مننه ډاکټر صاحب زه غواړم بل سوال دا وکړم چې زما ډېر دا هیله وه چې زه پښتونخوا ته لاړ شم هلته پېښور او نورو ساحو کې تر ډېره وګرځم خو تاسو هغلته ډېر ژوند کړی دی ډېرو ساحو ته به تللی وې زه غواړم داسې لږې لږې کیسې راته وکړې تا مخکې د ځینو منظرو یادونه وکړه چې لاړې او وطن مینه دې ماتېدله دغسې ساحې چې بیخي د انسان روح پکې تازه کېږي او وطني مینه او احساسات پکې راپارول کېږي تاسو منظور د پښتونخوا سیمې دي او موږ په مختلف یعنی د ملګریو انډیوالانو سره تر اسلام آباد نه نیولې بیا تر ایبټ آباده پورې ښکلې غرنیزې یخې سیمو ته تللي یو په چکر باندې هم تللي یو د مکتب په جریان کې هم تللي همداسې د تیرا طرف ته د هنګو طرف ته دغه غرنیزې سیمو د ما زیاتره د غرنیزې سیمې دغسې علاقې ډېرې خوښېږي همداسې په نورو مختلفو سیمو ته تللي او چکر مو پکې وهلی ډېره مننه ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې د بر وطن او د لر وطن کومې ساحې ډېرې در یادېږي یا ټوله کې د زموږ د لوی وطن کومې سیمې ډېرې درته یادېږي هغې سره ستا ډېرې خاطرې تړل شوي لکه مخکې چې ویل چې زه په کوچنیوالي کې راغلی یم پښتونخوا ته خو بیا زه چې په دا 2-3 ځلې د جمهوریت په وخت کې تللی یم او بیا په لومړي سر کې بیا دا د تورخم له لارې چې زه تلم جلال آباد کې وګرځېد جلال آباد کې مو یو اندازه وخت تېر کړ بیا په د جلال آباد نه د پېښور په لار باندې لاړو نه د وبښئ د کابل ته راغلو او دا د کابل مې په لومړي ځل چې ولیدله ما چې کوم انځور له کابل نه اخیست ما تصور نشو کولی یعنی ما چې څه رقم لکه په خبرونو کې اورېدلی و کابل دغسې یو ځای ده او کابل هغسې یو ځای ده خو باور وکړه یعنی کابل ډېر یعنی پرمختللی ځای ده ډېر هوښیار او
په اصولو باندې تکړه خلک پکې اوسېدل. کوم سره له دې چې په پېښور کې به موږ لیدل هغلته ډېر مسایل لکه د ښاروالي له مسایلو سره چې ورته سړی ورته باندې فکر وکړي هغلته ګرمي وجې نه او یا د هغه نه هلته چټلي ډېره زیاته وه. کابل یا د سړي د یخې هوا نه له وجې او همدارنګه د خلکو دغه اصولو په هغه شي باندې آګاه خلک دي نو کابل راته ډېر پاک ښکاره څه. او همدارنګه ګرچې زه د مجالسو کې ډېر نه یم ناست او ډېر وخت مې د خلکو په مجالسو کې خو په سیمه ییزو مجالسو کې په حجرو کې او په دغه ځایونو کې ناست یو د خلکو نظریات هم ډېر غوړېدلي دي. داسې نه دي چې لکه څنګه چې تصور کېږي. او افغانستان خو بیا یو لرغونی هیواد دی، په دې کې نو قسم قسم انقلابونه راغلي دي او یو بل خبرې اورېدل کېږي، ښه په سوچ اورېدل کېږي او یو بل ته ډېر منطقي ځواب وایي. ډېرې زیاته مننه ډاکټر صاحب چې د پښتونخوا په غرونو منظرو دې راوګرځولو، خوږې کیسې مو راته وکړې. درنو لیدونکو، د وطن خاطرې ځانګړې بنډاري خپرونه ده. په لومړۍ برخه کې موږ ډاکټر صاحب سره د پښتونخوا په ژوند باندې خبرې اترې درلودې. په بله برخه کې به موږ د ډاکټر صاحب د کاناډا ژوند په اړه د نظر اخلو، خبرې اترې به ورسره کوو. د کاناډا د مهاجرت ترخې او خوږې کیسې به ورنه اورو. نو لنډه دمه اخلو، بیرته راګرځو، تر هغې مو ملتیا وکړو. خوش آمدید به دندان پزشکی اپتیموم. من سارا هستم، راهنمای شما برای لبخند سالمتر. آیا به دنبال دندان پزشکی جدید هستید؟ از پیشنهاد ویژه ما برای بیماران جدید استفاده کنید. با تنها $225 از یک بررسی جامع دندانی، عکسای کامل دهان، سفید کننده، کشیدن دندان، پر کردن و دندانهای مصنوعی خانگی برمان شوید. نگران نباشید، بیمه دولتی IFHP تمام این موارد را تحت پوشش قرار می‌دهد. بررسی جامع ما شامل همه چیز، از بررسی تاریخچه طبی و دندانی تا بررسی هر دندان برای شناسایی پوسیدگی، ارزیابی سلامت لثه ها، تجزیه و تحلیل دندان ها و موارد دیگر می باشد. یک لبخند عالی اعتماد به نفس را افزایش می دهد و تاثیر برجسته دارد. با ما تماس بگیرید و لبخند سالمتر را تجربه کنید. د وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه، یو ځل بیا ښه راغلاست. د وطن خاطرې ځانګړې بنډاریزه خپرونه ده. په دې خپرونه کې موږ سره ډاکټر سید کمال حسن دی چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې مو د نوموړي د پښتونخوا او د افغانستان ژوند او د مهاجرت ځینې کیسې مو ترې واورېدې. د خپرونې په دې برخه کې ډاکټر صاحب سید کمال حسن سره د کاناډا په ژوند باندې غږیږو، د ده په مصروفیتونو هم ورسره خبرې کوو. هیله ده چې زموږ د خپرونې دغه برخه هم تر پای شي به ورسره وګورئ او ملتیا مو وکړئ. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه د پښتونخوا ژوند په اړه او د افغانستان ژوند په اړه مو لږ ډېرې خبرې وکړې. دا راته ووایئ چې څومره وخت کېږي کاناډا کې؟ زه خو د 2004 نه تر اوسه پورې کاناډا کې یم. 2-3 ځلې افغانستان ته تللی یم په دې جریان کې په رخصتیو کې. نو د 2004 نه تر دې اوس مهاله پورې په کاناډا کې یو.
ښه ډېر ښه ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې تا د خپل د سفرونو کیسې وکړې له افغانستان نه وتل نو اوس دا راته ووایه چې کاناډا ته څنګه راغلې دا ډېره ښه پوښتنه ده دا د مسافرت یو بل پړاو چې ما طی کړ هغه په داسې شکل چې کله آذربایجان کې موږ د پوهنتون څخه خلاص شولو د پوهنتون په جریان فراغت نه وروسته هلته مو یو څه کار هم کړی دا هغه مهال و چې په توره بوره کې جنګونه و او په افغانستان کې بد امني وه او حالات ډېر خراب و ډېر کړکېچن و د موږ مجبور شولو چې د یونیسیار ادارې ته لاړ شو زما په څېر نور ملګري هم ډېر محصلین چې هغلته وو نو د یونیسیار ادارې ته لاړو پس له څو مودې وروسته یې موږ ته د یونیسیار سټیټس راکړ د هغوی سره هم متواترې مرکې لرلې او اپاینټمنټونه هم لرل بالاخره موږ هغه د یونیسیار د ادارې لخوا موږ ته سټیټس راکړل شو د هغې په وجود کې موږ کاناډا سفارت ته معرفي شو کاناډا سفارت ته مو انتظار ډېر وباسه بیا ښه هیئت راغی د ډیلیګیشن سره مو مرکه وکړله په یو هوټل کې بیا هغوی موږ ته د کاناډا اسناد راکړه او موږ ته یې ښه راغلاست وویلې او اسناد مو بررسي شول او له ایم له طریقه موږ کاناډا ته په 2004 کې زه یوازې راغلم د ما څخه وړاندې نور ملګري هم راغلي په همدې بهیر کې هغه څوک په اسانه کولی شو هغه وخت کې چې سفارتونه خصوصا امریکا ته ډېر تلل هغه وخت کې سکندینیوین هیوادونه لکه ناروې ډینمارک او داسې نورو هیوادونو ته خلک تلل د موږ قسمت په کاناډا کې شوی د کاناډا له هیات سره مخامخ شو هغوی ته مې ټول جریانات وویلې چې ستونزه خو دغسې ده موږ خو د دې محصلین یو د موږ اسناد هغه د سفارتونه او مسایل د افغانستان تاسې خپله وینئ نو مشکلات ډېر زیات دي که په دې اوس مهال کې موږ هغه ته ځو کېدای شي له ستونزو سره مخامخ شو نو ستونزې خو په دې ډېرې دي او هر څوک د مشکلاتو پر اساس دي خو دغسې مسایل دي تاسې خپله وینئ چې اسناد هغسې دي او دلته مو زده کړې کړي دي او دلته مو پوهنتون نه فارغ شوي یو او هغه د دوی راسره ومنله او کاناډا ته راغلل تا مخکې خبرو کې د آذربایجان هیواد یادونه وکړه زه غواړم د آذربایجان په اړه راته ووایې هلته دې څه کول په آذربایجان کې خو زه یوازې محصل وم او د پوهنتون په دوره کې خو چې دا موږ محصلینو د پوهنتون نه فراغت کې داسې لږ څه فرصت د اضافه کار هم پیدا کېده چې په فارغ وخت کې به نور کارونه به هم زمان کول دا چې لکه ځینې د خپل روزمره ژوند د آمد دپاره به کوشش کوو ځینو مغازو کې به هم کار کړی مشکلات زیات و مطالعې دپاره به ښه کافي وخت لاره او ښه کافي هغه منابع لرلې د زده کړې کتابخانې ښې ډېرې وې او ما خو زیات کوشش دا و چې زه به د ورځې لخوا به موږ چې درس خلاص رابغلم لیلې ته لیلې کې به م ډوډۍ وخوړه لږ څه ارام به م وکړه بیا به زه د شپې له طرفه نوکریوال وم دا نوکریوال داسې نه و چې جبري و رضاکارانه به د دې دپاره هلته تللم ما به کوشش کوو چې باید زه څه زده کړم او که وطن ته هم ستون شم باید زه کار وکړلی شم ډېره مننه ډاکټر صاحب ستا د مسافرۍ او د مهاجرت کیسې ډېرې زما لپاره ډېرې په زړه پورې دي چون ډېر وخت یې له هېواده لرې تېر کړی دی د کاناډا ژوند په اړه غواړم وپوښتم چې دلته ممکن هر څوک چې نوی راشي ډېرې ستونزې ګالي مشکلات ګالي د کار نشتون د ژبې نشتون فرهنګ سره نابلدتیا غواړم خپله د کاناډا کیسه راته وکړې په لومړۍ کې کومو ستونزو سره مخ شوې البته چې یو نوی هیواد ته راځي له ډېرو مسایلو سره مخ کېږي خو زه په دې ډاډه وم او زما مطالعه د کاناډا څخه
ډېره وه او دوستانو ته به مې هم رابطې ساتلې چې څه رقم هېواد ده. په لومړي سر کې مسایل البته چې وو او شتون یې درلود، لکه بالخصوص د ما یو څه اندازه مې په ژبه باندې خپله حاکمیت درلود او هغه مې زده وه، خو د کاري ماحول ته چې داخلیږي د دې دپاره ته باید حوصله ولرې او پوره ځان ورته چمتو وساتې. نو ځینې خلک چې دلته راځي او دوی خپله د دې خلک یوه اصطلاح کاروي چې د کلچرل شوک په نامه یادېږي. کلچر شوک چې یعنې معنا دا راځي یو اندازه خفګان احساسوي، هغه څه چې د ده وو هغه له لاسه ورکوي، دی په دې یو حالت کې واقع کېږي چې دی ډېر فکر ته اړمن کېږي او په دې کې فکر کوي. دغه فکر حالت کله کله سړی ډېر بد حالت ته هم وړلی شي. نو بیا هم چې دې کې یاران دوستان د چا سره ډېر وي، کمیونټیان یې ښې کافي اندازې زیاتې دي، دوی سره د راتګ او راتګ وي او چا سره یو خپل معلومات شریکولی شي، دا د تا د سټرس در کموي، اندېښنه دې کموي او تا ته یو بل توانمندي در کوي، دا قدرت در کوي چې ته باید څه وکړې. نو په لومړي سر کې دا مسایل شته، خو باید هېڅکله څوک هر څه کار چې وي د ما یو دغه خوښه ده چې هر څه باید په پلان سره باندې وشي او د پلان مطابق سړی باید لاړ شي او ځان دپاره واړو غټ هدفونه تعین کړي چې دا مې د لنډمهاله هدف ده او دا مې اوږدمهاله هدف ده. اوږده کې باید زه څه وکړم. ځینې خلک چې چېرته دې پلان سره مطابق لاړ نه شي، کله کله مسایلو سره پیښېږي چې ډېره سخت عواقب لرلی شي. په کاناډا کې دې هم کافي ژوند کړی دی، نو ټول ژوند یې په ټورنټو کې کړی که نه کوم نورو ښارونو ته تللی؟ په لومړي ځل چې زه کاناډا ته راغلم، زه په هغه کې وم، هالیفاکس ته راغلم، نووا سکوشیا ته، او ډېر ښکلی ځای و، خو هغه ولایت چې و ډېر واورین و. د موږ په وخت کې چې و زه چې کله له میدان نه ووتم، د سړک یوې غاړې ته او بل غاړې ته دوکانونه نه ښکارېدې، دپاره د واورې جمع کړې. ما ویل که مونږ په کوم هغه سټو کنډو کې روان یم او که چېرته روان یم، ما دا کوم ځای ده، کوم ځنګل ته یې راغلو. خو بالاخره چې یو هوټل ته لاړو، هغه هوټل کې 2 میاشتې تېرې کړلې. بیا د ما ډېر ملګري دلته تورنټو کې وو، هغوی سره به مې رابطې وي، دا څنګه ده. خو نووا سکوشیا کې هم وګرځېدو، خو د ژمي موسم و او هوا ډېره سړه وه او ونه شو کېدلی چې ډېرو ځایونو کې وګرځې. خو نووا سکوشیا مې لومړی ولایت و چې زه راغلم او بیا د هغه ځای نه بېرته بیا تورنټو ته راغلو او تورنټو کې له پخوانیو ملګرو سره بېرته یو ځای شو. ډېر ښه. ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې فعلا په کاناډا کې په څه بوخت یې او آیا په خپل صحي برخه کې کار کوې که نه کوم بل؟ دا ډېره مهمه پوښتنه ده او دا باید چې زه جواب کړم. په لومړي سر کې چې ما ویلې مسایل ډېر زیات و، هر ډول کار مې کړی. سیکیورټي ګارډ مې تېر کړی دی، یعنې هغه وخت دپاره سیکیورټي ګارډ هم دغسې د نورو ابتدایي کارونو دپاره روزمره مسایلو د حل دپاره مې هر کم کار کړی. خو په ضمن کې دا هدف ما له لاسه نه درکړو چې زه باید مطالعه وکړم. کله چې راغلم ما خپل اسناد د ایوالویشن دپاره دلته د ورلډ ایجوکیشنل سروس ته ورکړل. دوی ومنل چې زه از ا ډاکټر اف میډیسن، دلته دوی د ما اسناد ومنل او داسې د از ا ډاکټر اف میډیسن په ښه پوره جی پی اے نمره سره دوی اسناد ما ته ارزیابي کړل. بیا ما ځان سره پلان و چې آیا کوم شي ته لومړیتوب ورکړم، آیا ما سره ماشومان یو ځای شي، فامیلي را سره یو ځای شي او که نه شي. نو ما ماشومانو ته لومړیتوب ورکړو، هغوی دپاره د سپانسر مې واچول، د هغه لکه دغسې فیملی ریونیفیکیشن په هغه باندې اپلیکیشن باندې هغوی ما سره یو ځای شول په 2008 کې. نو هغوی ما سره یو ځای شو. بیا عین وخت کې ما په ځینو کالجونو کې، په جورج براون کالج کې، همدارنګه رایرسن یونیورسټي کې، د تورنټو ځینې کورسونه مې ونیول، د یونیورسټي تورنټو ځینې آنلاین کورسونه. دغه بریجینګ کورسونه ما وکولی شو چې زه یو څه کار کولی شم په دغه خپل فیلډ کې. اوس مهال په هغه کې تورنټو جنرال او تورنټو ویسټرن کې په هغه کې لیور کلینیک کې کار کوم او د ما
کیس لوډ کار هم کوم، از کیس منیجر هم کار کوم او همدارنګه په ریسرچ بخ کې په کلینیکل ریسرچ کې هم کار کوم او همدارنګه په منټل هیلث او سبسټین ابیوز او منټل هیلث برخه کې هم د دوی سره کار کوم. ځینې هغه چې دي اډکشن برخه کې لکه زیاتره د ما مریضان چې دي، ناروغان چې دي، هغوی د لیور مسایل لري، د ینې او دوی زیاده اوکراینیان دي، د روسیې دي او د نورو هیوادونو. او د ما دا چې روسي ژبه زده ده او په هغې باندې حاکمیت لرم، د ما یو د کار وجه په همدې کار کې تم کېدل همدا دي چې د ما ډېر ناروغان په هغه کې په د روسي ژبې دي او د دغه اروپایي د ختیځې اروپا د لرې ختیځې او د روسیې د هیوادونو نه دي. او دا خلک خو تاسې پوهېږئ چې د الکولو ډېر شوقیان هم دي او دوی زیاتره معتاد دي او د دوی سره د کیس لوډ په شکل کار کوو. له ډاکټرانو سره د دوی سره مشورې وي یا د دوی د ډیټاکسیکیشن په مسله کې وي، دوی غواړي له دې مسلې نه بیخي پاک سي او روغ ماحول ته راسي. نو په دې کې هم کار کوم. د ما شعبې مختلفې دي، هم په داخل د شفاخانه کې دي او هم په کمیونټي کې دي، یعنی د هسپتال نه د باندې. نو موږ په یو حساب باندې لکه په کمیونټي کې زیاتې چې دي هیلث سنټرونو سره د موږ روابط دي. نو ځینې چې دي د ما ځینې ناروغان بیا هغه یو بله بخشه ده چې هغه ما وویلې چې منټل هیلث کې دغه ځینې خلک ان هاوس دي یا هوملیس دي. دوی دپاره د هاوزینګ پروسس کوو، دوی دپاره کارونه کوو. هغه څوک چې هغوی زیاتره دغه شفاخانې ویني او دې ته راځي او د هغوی سره د موږ مصروفیت تر دې کچې ده. نو دا داسې وښیه چې وبښئ تاسې خبره مې نیو، داسې وښیه لکه معاون په صفت هم د ډاکټرانو سره کار کوم. ډېر ښه، دا افتخار ځای دی چې یو افغان په داسې هېواد کې خپل بخش کې ځان ته دنده ترسره کوي. دا ډېر د افتخار ځای دی. زموږ د خپرونې هغه وروستۍ شېبې دي، په وروستۍ کې هغه لیدونکي، هغه خپلوان، ستا دوستان چې په افغانستان کې زموږ خپرونه ګوري یا په نورو هېوادونو کې ګوري، ستا پیغام به ورته څه وي په لنډو کې؟ ما خو داسې دی چې د افغانستان یو خو عمومي مسایل دي. د افغانستان هغه طبقې خلک چې هغوی د افغانستان د سرنوشت دپاره کار کوي، د افغانستان حاکمیت په لاس کې لري، لږ څه باید د افغانستان مسله د جیو پالیټیک له نقطې له نظره هم باید دوی مطالعه کړي. ډېر مسایل دي چې موږ د افغانستان کې خپله چارواکي په دې یا پوهېږي یا نه پوهېږي یا څه رقم، خو موږ د نورې نړۍ نه جدا نشو اوسېدلی. موږ د دنیا د نړیوال کلي یوه برخه یو. باید افغانستان داسې موږ وایو چې دا د یو نړیوال کلي برخه ده او دا کور په دې نړۍ کې موجود ده. دا داسې نه ده چې د نړۍ نه د باندې ده. دا چې زه په افغانستان کې په داخلي مسایلو کې ډېر ملوث هم نه او نه مې کار کړی او نه مې ژوند کړی ده، نو خو د افغانستان ته زه عمومي هر وخت د یو بله زاویې نه، د خارجي زاویې نه ګورم چې دلته افغانستان د شاوخوا هیوادونه څوک دي. هغه هیوادونه دي چې هغه اتومي قدرتونه دي، لکه چین سو، روسیه سوه، پاکستان سو، انډیا سوه، ایران سو، داسې نور هیوادونه دي. نو دغه جیو پالیټیک له نقطې له نظر افغانستان ته هم کتل دی. د بل طرف دویمه دا ده چې د افغانستان صحیح خپلواکي تعریفول دي چې خپلواکي څه شي ته ویل کېږي. نو دا میسج ما د دوی لپاره ده چې د افغانستان مسایلو ته په کتو د افغانستان ته باید د جیو پالیټیک له نقطې نه هم وګوري، د هغوی د جغرافیایي او اراضي له مسایلو نه هم ځان خبر سي. دلته چې دا لوی قدرتونه څه هدفونه لري او ولې راځي او ولې بیا د دوی هڅه کوي خپله په افغانستان کې څه شی دي، کوم معدنونه دي، کوم نیچرل ریسورس دي، د هغوی د لیوالتیا دپاره هر ابر قدرت کوشش کوي چې ځان دلته راولي. او داخلي مسایل د لیډرشپ چې دي دا هغه چارواکو پورې اړه لري چې هغه دې مسایل. او راځو اوس بله دا مهمه پوښتنه دلته دا ده چې په کاناډا کې زما پیغام زیاتره هغه افغاني بهرمېشتو افغاني ټولنو ځوانانو ته وي یا نوي هغه ځوانان چې دې ته راځي، کوشش باید وکړي چې له خپل پلان سره مخ لاړ شي. زه ډېر خفه کېږم د هغه خلکو کیسې چې واورم
لکه په افغانستان کې 10,000 $40,000 ورکړي وي، تر ځای په امازون په ځنګلونو کې هم راغلی، تر مکسیکو راوختی، تر امریکا راوختی، بیا تر دې ځای راسي، بیا دلته په قرضونو باندې، په فاینانس باندې، په سود باندې هغه راواخلي، موټر راواخلي چې ودرېږه هر څه چې وي هغه موټر ته بیې باید دی ور وخیځي، بیا 12 ساعته دی کار کوي چې تر څو دغه ټول قرضونه بیرته ورکړي. نو دا پلان او دا سنجیدګي باید په یو پلان هغه سره وشي. زه چې فکر کوم دوی بیا د خپل ځان د ساتنې ریسک هم په غاړه لري، چې یعنی ریسک ده، البته خطر ده چې دومره زیات فشار په ځان راوړي. باید هر څه چې وشي لومړی هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي باید کوشش وکړي چې د تعلیمي ادارو سره نږدې پاتې شي. دوی باید لومړی ډیپلوم واخلي او اسناد ترلاسه کړي. کله چې اسناد ترلاسه کړي زه فکر کوم د هر ټول کارونه یو پر بل پسې خلاصیږي او هر څوک هدف ته رسېدلی شي. افغاني ټولنې دلته ماشاءالله ډېرې ښې روانې دي، خو تر دې هم ښې کېدلی شي چې ټولو ترمنځ یوه ښه همغږي موجوده وي. ډېره زیاته مننه ډاکټر سید کمال حسن چې موږ سره د وطن خاطرې په خپرونه کې حاضر شو. ډېره زیاته مننه. د وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو مننه چې زموږ د وطن خاطرې ځانګړې بانډاري خپرونه مو راسره ولیده. په دې خپرونه کې موږ سره دلته په ټورنټو کې میشت افغان ډاکټر ښاغلی سید کمال حسن میلمه وو چې د نوموړي د مسافرت ژوند، د کاناډا ژوند په اړه مو ورسره خبرې اترې درلودې. تر بیا چې زه احسان کمال په یو بله خپرونه کې ستاسو درنه حضور ته راځم، تر هغې مو په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او اباد اوسئ.